الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. زماد ایمان او آخری ډیرو محترم مسلمانانو ورونو، الله تعالی د ځانګړي هدف او مقصد لپاره دغه کائنات او مخلوقات پیدا کړي دي، او بیا په کائناتو کې شي الله تعالی د اشرفیت د غوروالی او د فضیلت کوم مقام انسان ته ورکړی دی. دغه د فضیلت مقام او دغه د غوروالی مقام بل هیڅ مخلوق ته نه دی ورکړی. په ټولو کائناتو کې الله تعالی انسان اشرف ګرځولی دی او انساني د ټولو کائناتو مخدوم ګرځولی دی. په دې معنی چې دغه ټول کائنات او مخلوقات په حقیقت کې د انسان د خدمت لپاره پیدا شوي دي. الله تعالی د انسان سره ځانګړې مینه لري، له همدې کبله خو انسان ته عزت ورکړی دی، او قرآن کریم په دې باندې دلالت کوي چې الله تعالی مطلق بني آدم ته عزت ورکړی دی. الله تعالی فرمایي چې ولقد کرمنا بني آدم، یقینا چې موږ د آدم اولادې ته عزت ورکړی دی. مطلق انسان ته الله تعالی داسې کرامت او شرافت ورکړی چې هغه بل هیڅ مخلوق ته حاصل نه دی، او دا په دې باندې دلالت کوي چې الله تعالی د انسان سره ځانګړې مینه لري. همدارنګه په دې خبره باندې چې الله تعالی د انسان سره مینه لري، او بل ستر دلیل دا دی چې الله تعالی چې انسان ته د ژوند څومره اسانتیاوې او سهولتونه برابر کړي، بل هیڅ مخلوق ته هغه سهولتونه او اسانتیاوې نه دي برابر کړي.
او همدارنګه په دې خبره باندې بل دلیل دا دی چې الله تعالی چې انسان ته کوم قسم قواره او شکل ورکړي او څومره ښکلی چاپېریال او څومره بېشمېره احسانات او نعمتونه چې په انسان باندې کړي دي په بل هیڅ مخلوق باندې نه دي شوي. نو معلومیږي داسې چې الله تعالی د انسان سره مینه لري. نو د دغه مینې غوښتنه دا ده چې انسان هم باید د الله تعالی سره مینه ولري. انسان هم باید د الله تعالی هغه احترام او قدر وکړي لکه څنګه چې د سره مناسب دی. په ټولو کائناتو کې د اشرفیت، د فضیلت او د غوروالي مقام چې الله انسان ته ورکړی د هغې غوښتنه او تقاضا دا ده چې انسان هم باید د خپل مقام او خپل ارزښت ته په کتو باندې د الله تعالی سره هماغسې تعامل او چلند وکړي څنګه چې ورته مناسب دی. په همدې بنیاد د قرآن کریم آیاتونه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث لمونږ او تاسو نه د دې غوښتنه کوي چې باید مونږ او تاسو د الله تعالی سره مینه ولرو او د دغه مینې د لاسته راوړلو په طریقو باندې ځان پوه کړو. ورونو نن غواړو په دې رابطه باندې چې د الله تعالی مینه څنګه حاصله کړو او د دغه مینې ګټې او ثمرې او نتایج څه دي لنډه خبره وکړو. الله تعالی دې موږ تاسو ته په دې باندې د عمل کولو توفیق را په برخه کړي. ورونو الله تعالی سره د مینې لومړنۍ ګټه دا ده چې کله چې انسان د الله تعالی سره مینه وکړي او د انسان په زړه کې د الله تعالی مینه ځای پیدا کړي نو دغه انسان بیا په تقدیر او قضا باندې راضي کیږي. الرضا بالقضا، یعنی کله چې د انسان په زړه کې د الله تعالی مینه ځای ونیسي نو هغه بیا چې څه ورته پیښیږي په هغې باندې به راځي. هغه که په مصیبت وي، هغه که خوشحالي وي، هغه که خفګان وي، که غم او کراهت وي، که هر حالت وي دی به د الله تعالی نه په دې باندې خوشحاله وي. او د هغې علت دا دی چې د ده به یقین دا راغلی وي چې الله تعالی چې ما ته څه رارسوي یا چې ما ته څه رارسېږي په هغې کې حتما زما خیر دی. عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم. قرآن عظیم شانه فرمایي که نه چې ډېر کله به تاسو یو شی بد ګڼئ په هغې کې به تاسو لپاره ډېر لوی خیر پروت دی. نو کله چې انسان د الله تعالی سره مینه وکړي او د الله تعالی مینه د په زړه کې ځای پیدا کړي لومړنۍ ګټه یې ورته دا ده چې څه ورته پیښیږي په دې باندې به دی راضي کېږي. حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو انسان ته هیڅ مصیبت، ستړیا، غم او خفګان نه رسېږي تر دې پورې چې یو ازغم دته نه ورسېږي، دی نه تکلیفوي مګر دا چې الله تعالی په دې سره د ده ګناهونه معاف کړي. نو طبیعي ده چې انسان کله د الله تعالی د مینې یو داسې حد ته ورسېږي هغه ته چې بیا تکلیف رسېږي هغه په تکلیف باندې هغومره راضي کېږي لکه څنګه چې په یو راحت باندې هغه راضي کېږي. ځکه هغه په دې کې خپل خیر ګڼي او د دې لامل دا دی چې الله تعالی چې څه انسان ته رسوي په هغې کې د انسان خیر پروت دی. په بل حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ان الله تعالى لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. الله تعالی خپل محبوب مؤمن بنده د دنیا نه داسې ساتي او بچ کوي لکه څنګه چې تاسو خپل یو ناروغ د یو مضر خوراک او څښاک نه بچ کوئ. یعنی لکه څنګه چې موږ او تاسو په خپل ناروغ باندې زړه خوږوو او د هغه د یو داسې خوراک او څښاک نه چې ورته ضرر رسوي بنده وو، دغسې الله تعالی هم خپل محبوب بنده باندې تکلیفونه راولي، هغه باندې یو قسم کړاوونه راولي او دنیا ته یې نه پرېږدي د دې په خاطر باندې چې د هغه سره مینه کوي او په هغه باندې یو ځانګړی ازمایښت راولي. عامر ابن قیس رحمه الله فرمایي چې ما د الله تعالی سره داسې مینه وکړه چې اوس په دې مینه کې داسې حد ته رسېدلی یم چې که ما ته تکلیف، مصیبت او غم هم رسېږي زما پې چرت نه خرابېږي، زما طبیعت پې نه خرابېږي او د هغې علت دا دی چې زه په دې پوه شوی یم چې الله تعالی چې څه ما ته را رسوي حتما به زما پکې خیر وي. که هغه ظاهرا ما ته غم هم ښکاري، ظاهرا ما ته مشکل هم ښکاري، ظاهرا ما ته یو کړاو هم ښکاري، خو بیا هم زما پکې خیر دی ځکه الله تعالی ما ته را رسوي او د الهي مینې ګټه هم همدا ده.
مشهور صحابي د سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مواګانو کې دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې ډېر ستر قرباني مور کړې. یو وخت داسې و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی او د مکی ته لاړ. دیم په هغه وخت ډېر زیات کمزوره شوی او بوډا شوی، نظر یې له لاسه ورکړی. بیا څه خلک ورته راتلل، تابعین او صحابه ورته ویل چې موږ ته دعاګانې کوو. نو څوک به چې راتلل د به ورته دعا کوله او دعا به الله تعالی د هغه په حق قبلوله. عبدالله بن ابي صائب یو تابعي دی، هغه ورته راغی ورته وایي چې یا عم انت تدعو للناس فلو دعوت لنفسك فرد الله عليك بصرك. خلکو ته خو دعاګانې غواړي خو که ځان ته دې دعا غوښتې وای چې الله تعالی بېرته دا نظر درکړی وي، ځکه چې که ته دغسې دعا وکړې کیدای شي الله تعالی ورته نظر درکړي. هغه ورته وخندل او ویې چې یا بني قضاء الله سبحانه احسن من بصري. دا الله تعالی چې زما په رابطه کومه فیصله ده هغه ماته د خپلو سترګو نه ډېره زیاته محبوبه ده. یعنې په همدې کې زما خیر دی چې زما نظر دی نه وي. عمران بن حسین رضی الله عنه هغه په یو تکلیف اخته شوی، تقریبا 30 کاله په بستر پروت و. هغه خوځېدی نه شو د ځای نه، نه کېناستېدی شو نه پاڅېدی شو. یو ځل څه ملګري ورته راغلل، د هغه پوښتنه یې کوله چې دی په دغه بد وضعیت کې ولیدو. هغوی وژړل. عمران بن حسین صاحب ورته وایي چې ولې تاسو ژاړئ؟ هغوی ورته ویل چې دغه بد حالت هم په تا پرزو نه دی په کوم چې ته اخته یې. عمران بن حسین ورته وایي چې دغه حالت ما ته الله تعالی غوره کړی دی، نو زه بې خوښ یم. نو دا د الله تعالی د مینې لومړنۍ ګټه ده. کله چې انسان د الله تعالی په مینه کې رښتینی شي، هغه چې الله تعالی کومه فیصله د ده په رابطه کوي په هغې به خوښي. دویمه ګټه د دې مینې التلذذ بالعباده وسرعة المبادره الیها. د الله تعالی په عبادت باندې ځانګړی خوند حاصلول او د الله تعالی عبادت ته په تیزۍ او جلدۍ سره ورتګ. کله چې انسان د الله تعالی په مینه کې رښتینی شي، نو هغه ته به د الله تعالی عبادت ځانګړی خوند ورکوي، ځانګړی لذت به ترېنه بیا حاصلوي. بیا به دغه 2 رکعته 4 رکعته لمونځ یا صدقه یا روژه یا حج یا زکات په ده باندې پیټی نه وي، دا بې بوج نه وي، دا بیا یو ځانګړی لذت او خوند دی کې احساسوي. په همدې بنیاد سلف صالحینو کې یو کس وایي چې مساکین اهل الدنیا خرجوا منها وما ذاقوا اطيب ما فيها. د دنیا بیچارهګان هغه د دنیا نه ووتل، خو په دنیا کې چې تر ټولو محبوب او تر ټولو خوندور شی دی هغه یې ونه سکه. چا ورته ویلی چې دغه محبوب او بهترین شی څه شی دی؟ قال محبت الله تعالی ومعرفته وذکره. د الله تعالی پیژندل، د الله تعالی معرفت او د الله تعالی ذکر، دا په دنیا کې تر ټولو بهترین شی دی. هغه څوک چې دغه خوند احساس کړی دی هغوی ته دې پته لګي چې دا څومره مهم دی. او ځینو سلفو خو بلا دا ویلی چې په موږ باندې داسې وختونه تېرېږي، ځینې وختونه د ذکر او عبادت مو داسې وي چې موږ فکر کوو که د جنتیانو دپاره دغسې وختونه وي نو جنت کې بیا بهترین ژوند دی. یعنې په دنیا کې داسې حالتونو سره مخ کېږو چې په ذکر او طاعت کې دومره خوند احساسوو، وایو که چېرته جنت کې دغسې خوند دي نو بیا خو جنت بهترین د اوسېدو ځای دی. درېیمه ګټه د الله تعالی د مینې هغه الشوق الی الله تعالی، د الله تعالی په طرف باندې مایلان، د الله تعالی د دیدار او ملاقات دپاره شوق. کله چې انسان د الله تعالی سره په مینه کې رښتینی شي نو بیا به د زړه مایلان الله خواته وي، بیا به د دنیا نه د ده زړه پرېږي، د مال اولاد او د نور محبتونو نه د ده به زړه الله طرف ته متوجه وي. په یو اثر کې راځي الله تعالی فرمایي چې الا قد طاق شوق الابرار الى لقائي. خبردار د نیکو خلقو شوق زما په طرف باندې زیات شوی دی. نیکان دا غواړي چې زه ورسره ملاقات وکړم. او بیا فرمایي چې واني الیهم لاشد شوقا، زه هغوی ته ډېر زیات شوق یم چې دغه نیکان وګورم د نږدې نه. وما شوق المشتاقین الی الا بفضل شوقي. الله تعالی فرمایي چې دا نیکان چې زما د دیدار او ملاقات کوم شوق لري دا هم زما احسان دی په دوی باندې. او بیا وایي چې الا من طلبني وجدني. خبردار چا چې زه وپلټلم، چا چې زما تلاش وکړي نو ما پیدا کړي، او چا چې زما نه غیر د بل چا تلاش وکړي ما پیدا نه کړي. بیا فرمایي چې من ذا الذي اقبل علی فلم اقبل علی.
څوک دی هغه کس چې ما ته را مخامخ شوی او زه ورته نه یم مخامخ شوی. الله تعالی دې مخلوق ته فرمایي چې تاسو داسې کس ما ته وښایئ چې زما په طرف باندې را متوجه شوی، زما خوا ته را نږدې شوی او ما د هغه ته وخت نه ورکړی، زه د هغه ته نه یم متوجه شوی. او بیا فرمایي چې ومن ذا الذي دعاني فلم اجبه، څوک دی هغه کس چې ما نه څه غوښتي او ما دې څه نه ورکړي. که دعا په رښتینې معنا د خپلو اصولو او آدابو په رڼا کې وشي حتما الله تعالی قبلوي. او بیا فرمایي چې ومن ذا الذي سألني فلم اعطه، څوک دی هغه کس چې ما نه یو څه غوښتي او ما دې نه ورکړي. نو دا د محبت د الله تعالی د مینې یو ستره نتیجه داره چې د انسان زړه به د الله سره وصل شي، د انسان شوق به دی چې بس د الله تعالی سره به زما ملاقات او دیدار کله کېږي. په همدې بنیاد د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري هغوی به دې ته خوشحالېدل چې مرګ زر رانږدې شي، مرګ زر وشي، وفات زر وشي. هغوی به دې ته خوشحالېدل ځکه چې که مړه شو موږ به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ګورو، که مړه شو موږ به د الله تعالی دیدار او ملاقات کوو، که مړه شو موږ به د خپلو تېرو ملګرو سره ګورو، د نیکانو سره به ګورو. نو په دنیا کې خو هغه اوس نشته چې کله وفات شو بیا به د دې امکان شي موږ د خپلو اسلافو سره وګورو، د الله تعالی سره وګورو. څلورمه ګټه د الله تعالی د مینې هغه داره چې انسان چې کله په رښتینې معنا د الله تعالی د مینې نه برخمن شي نو د الله تعالی په لار کې قرباني، جهاد، دعوت او مبارزه دې ته بیا آماده وي. عبد الله ابن جحش او سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنهما دا دواړه مشهور صحابه دي. د احد د غزا په شپه باندې دوی دواړه سره کېناستل او ویل چې راځئ یو دعا وکړو. سعد ابن ابي وقاص دعا شروع کړه، ویل چې الله سبا سعد دښمن په مقابله کې موږ درېږو، ته ما سره یو داسې دښمن را مخامخ کې چې ډېر زیات زړور او باتور وي او چې ما سره جنگ وکي او چې بالاخره زه ترېنه سر پرېږدم د هغه غنیمت واخلم او ځان سره ویسم. عبد الله صاحب بیا امین ویلې. بیا عبد الله صاحب دعا شروع کړه، ویل چې یا الله سبا ته د احد د جنگ ورځ ده، ما سره یو داسې دښمن مخامخ کې چې باتوره مي، قهرمانه مي، چې ښه جنگ سره وکړو، بالاخره ما شهید کړي او بیا وروسته شهادت نه هغه راولګېږي، زما غوږونه او پزه غوسه کړي او بیا چې د قیامت ورځ تا سره زه مخ شم او ته راته وایې چې دا غوږ دې ولې نشته، دا پوزه دې ولې نشته، زه درته وایم چې فیک و فی رسولک، ستا په لاره کې او ستا د پیغمبر په لاره کې ما خپل غوږ او خپله پوزه الله څه ورکړې ده او ته راته وایې چې صدقته، رښتیا دې ویلې. سعد ابن ابي وقاص صاحب وایي چې د عبدالله دعا زما د دعا نه غوره وه. په سبا چې کله مازدیګر وخت و زه د احد په میدان کې ګرځم چې د عبدالله جسد مې په داسې حالت کې ولیده چې غوږونه او پوزه یې نه وه او شهید په ځمکه باندې پروت و. نو دا د الله تعالی د مینې ثمره او نتیجه وه چې هغوی دې ته اماده کړي چې حتی د خپل سر قربانۍ ته اماده شوي وو او د خپل سر قرباني هم د ځان لپاره ویاړ او افتخار ګاڼه. پنځمه ګټه د الله تعالی د مینې الرجاء والطمع فيما عند الله. الله تعالی سره چې څه دي د هغې امید او د مخلوق نه بالکل نا امیدي. الله تعالی د دې ځمکې د دې ټولو کائناتو خالق دی او د دې ټولو کائناتو واک او اقتدار طاقت کې د الله تعالی سره دی. الله تعالی غني ذات دی. نو چې الله تعالی سره څومره خزانې دي، څومره چې د الله تعالی سره مالونه دي، څومره شیان چې د الله تعالی سره دي هغه د مجازي پاچایانو سره نشته. او الله تعالی چې زموږ اساسو د مشکلات په حل باندې څومره قادر دی، دا مجازي پاچایان، واکمنان او خانان په قادر نه دي. په همدې بنیاد کې چېرته څوک د الله تعالی په مینه کې رښتینی شي هغه به دې نتیجې ته ورسېږي چې د مخلوق نه به زړه بې پروا شي او د خپلو مشکلاتو حل به یوازې د هغه دربار نه غواړي چې په هغې کې د مشکلاتو حل شته دی. سفیان ثوری صاحب هغه مشهور امام او صوفي عالم دی. هغه وایي چې ما احب ان حسابي جعل الى والدي، زما دا نه خوښېږي چې د قیامت په ورځ زما محاسبه او حساب زما مور پلار ته ورکړل شي. یعنې زه دا نه خوښوم چې زما حساب دی او زما د حساب واک دی زما مور پلار ته وسپارل شي. ربي خیر لي من والدي، زما رب ما ته د خپل مور پلار نه ډېر غوره دی، ځکه چې الله تعالی چې څومره محسن دی، الله تعالی چې څومره مشفق دی او الله تعالی چې څومره د مشکلاتو په حل باندې قادر دی، والدین هغومره نه دي. شپږمه ګټه د
الله تعالی د مینې هغه حیا ده. کله چې انسان په رښتینی معنا د الله تعالی سره مینه پیدا کی نو هغه بیا د الله تعالی نه حیا کوي. د حیا معنا دا چې کله هم یو داسې کار ته یو داسې وینا ته ورمخ کیږي چې هغه ګناه وي یا د ګناه اثر پکې نو دی به د الله تعالی نه شرمېږي، دغه د قدرت نه به شرمېږي، دغه د علم نه به شرمېږي، دغه د مقام حیثیت ته به شرمېږي او دغه ګناه او دغه بلارې ارتکاب نه کوي. علامه ابن رجب فرمایي چې د الله تعالی محبت او مینه چې په کوم ځای کې رښتینی شي نو بیا دغه زړه نیکۍ طرف ته مایلي، د نیکۍ شوق پکې او د بدینه ځان ساتي. او کله کله د انساني نقص او عیب په اساس باندې د انساني کمزوري په اساس باندې کومې بدۍ ته وړاندې کیږي نو زر بیرته متوجه کیږي او الله تعالی ته رجوع کوي او توبه وباسي. وما ګټه د الله تعالی د مینې الشفقه علی الخلق. څومره چې د انسان په زړه کې د الله تعالی مینه زیاتېږي همدغه امر په دغه زړه کې په مخلوق باندې رحمت او شفقت زیاتېږي. د پیغمبرانو علیهم السلام نه زیات د الله تعالی مینه د چا په زړه کې نه و. هغوی په خپل امتونو باندې تر ټولو زیات مهربان وو. په خاصه توګه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې الله تعالی فرمایي چې وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، دا غي معنا هم همدار چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه واسطه چې د انسانیت بلکې د ټول کائنات او مخلوقات لپاره رحمت رسول شوی دی. او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول فرامین او احادیث چې دي هغه په یو نه بڑا باندې د رحمت غوښتونکي دي. کالته د انسانیت سره تعامل قضیه ده، کالته د مخلوق سره د حیوانات سره د تعامل قضیه ده، هغه ټول کې رحمت ده. الته درته دا موي چې ساری باندې ظلم مکوه، الته درته وي چې د مشرانو احترام کوه، په مشرانو شفقت کوه، الته درته دا وي چې حتی دغه بوټي او چاپیریال چې موږ تاسو دغه ترڅنګ اوسېږو یا پکې اوسېږو دا په موږ تاسو باندې حق لري. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څومره مشفق وو دغه اساسي عامل دا و چې د الله تعالی مینې دغه پزړونو کې ځای نیولې او څومره چې دغه مینه زیاتېږي همدومره د انسان شفقت په مخلوق باندې زیاتېږي. په همدې بنیاد شریعت چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نیکۍ باندې د امر او له بدینه د منع کوم فریضه په مسلمانانو لازمه ګرځولې دا غي لپاره اساسي شرط دا چې انسان باید د الله تعالی سره اړیکه ولري. کچیر دغه اړیکه څومره قوي و اما عمره به دغه فریضه د په شکل سره تر سره کړي او کچیر دغه اړیکه څومره کمزوري و اما عمره به په مخلوق باندې شفقت کمی اما عمره به خلکو ته دغه فریضه سم نشي ادا کوي. او بل ګټه د الله تعالی د مینې دار چې یوازې الله ته پناه او د مخلوق نه بے پروايي چې مخکې به خبرو شو. جنید بغدادي صاحب مشهور صوفي عالم دی، هغه وایي چې الله تعالی هغه چاته چې د الله تعالی مینه د غوي پزړونو کې ځای ونیسي دا شرافت او کرامت ورکوي چې د مخلوق نه بے پروا کوي او یوازې لزان سره تړي. ځکه چې دنیا او په دنیا کې چې څه دي دا فانی دي او هغه چې د الله تعالی سره دي هغه باقی پاتې کیدونکي دي او دا غي فنا نشته ده. ورونو دا د الله تعالی د مینې ګټه وي. اوس پلان شکل باندې د الله تعالی د مینې د لاس راوړلو ځینې اعمالو ته اشاره کوو. لمړی چې د الله تعالی مینه په لاس راوړل کیږي هغه قران کریم دی. څومره چې د انسان اړیکه د قران سره ډیره وي اما عمره بده الله تعالی ته ډیر زیات محبوب وي. امام احمد ابن حنبل رحمه الله پاړه راځي چې هغه نه نوي کراته او په ځینې روایتو کې نور تعداد هم راځي چې الله تعالی په خوب کې ولید. هغه ډیر بزرګ انسان کله چې نه نویم وار الله تعالی په خوب کې ولید به ځان سره قصو کې چې کدا ځل مې الله تعالی په خوب کې ولید ورته وایم بچي هغه کوم عمل دی چې انسان په تاسو ډیر زیات د نږدې کیږي او تاسو ته ټول زیات محبوب دی. سلام وار چې کله الله تعالی په خوب کې ولید بیا همدا پښتنه ترنه وکړه. بیا الله تعالی ورته فرمایل چې د قران عظیم الشان تلاوت ماته تر ټولو محبوب عمل دی. په دې باندې انسان ماته څومره نږدې کیږي په بل هیڅ کوم عبادت باندې عمره نشي نږدې کېده. او په ځین روایت کې خدام راځي چې امام احمد صاحب بیا ترنه پښتنه وکړه چې آیا کې وسوک د دې په معنا نه پويږي هغه هم دا ثواب شته. الله تعالی ورته فرمایل بالکل چې څوک د دې په معنا نه پويږي هغه هم دا فضیلت حاصل دی چې هغه په ماته را نږدې کېدی شي. ابو سعید خراز رحم الله فرمایي چې څوک چې د الله تعالی سره مینه لري داغه نه خداره چې داغه به د الله تعالی د کتاب سره مینه او د الله تعالی د کتاب نه به نه مړي.
بل لاره د الله تعالی د مینې دار چې په دې کائناتو کې سوچ وشي په دې مخلوقاتو کې سوچ وشي چې دا په کوم سیستم او نظام باندې الله تعالی روان کړی دي انسان په خپل وجود کې چې د علماء عالم صغیر وي کوچنی نړۍ په دې کې سوچ وکړي چې زه الله تعالی په کوم شکل پیدا کړم څومره خاص او زینت چې الله انسان ته ورکړی دی بل هیڅ کوم مخلوق ته نه دی ورکړی او په دې عالم کې سوچ وشي چې د الله تعالی د قدرت بلابل نخي او دلایل پکې شته دي نو څومره چې انسان په دې کې سوچ زیات کی اما عمره الله تعالی د خپل معرفت او محبت نه زیات برخمن کوي په دې بنیاد عمر ابن عبد العزيز رحم الله فرمایي چې التفکر فی نعم الله افضل العباده د الله تعالی په دې نعمتونو کې فکر کول دا تر ټولو بهترین عبادت دی بل لاره د الله تعالی د مینې د لاس راوړلو امداد چې په کائناتو کې سوچ وشي او د دې ترڅنګ په ځانګړي توګه هغه نعمتونو کې سوچ وشي چې انسان سره تعلق لري مثلا الله تعالی موږ تاسو څنګه خپل وجود را کړی دی څخ خپل فضای را کړی خپل چاپیریال را کړی دی په اسلامي دین نازولیو محمد رسول الله موږ تاسو را لګل دی قران عظیم الشان را لګل دی د یو خپل علاقې او ټولنې سره تړلیو په جمعات کې د عبادت لپاره راټول کړي په د فتنو په داسې اثر کې چې خلک په فتنو پسې وځي خلک په فتنو کې ښکېږي شپه او ورځې د بل د آزار او اذیت رسول لپاره په ځان وکړي دا موږ د عبادت لپاره د الله تعالی طاعت لپاره راټولېږو دا څومره عظیم احسان د الله تعالی په موږ تاسو باندې دی ځینې ملائک داسې دي چې هغه سرل دي چې الله تعالی په مخلوق باندې پورا عالم دی خو هغه الله تعالی د ځانګړي حکمتونو په اساس په دې عالم کې خبرې کړي د دې عالم ورځنی راپور الله تعالی ته رسوي چې د نړۍ کې څه روان دي نو دغه ملائک د خپل راپور په یو برخه کې وایي چې الله تعالی دا فرمایي چې اے الله من په یو داسې ټولي باندې په یو داسې ډله خلکو باندې ورغلو چې هغوی ستا ثنا ویلې ستا په رسول باندې درود ویلې او ستا د نعمتونو تذکره یې کوله نو الله تعالی چې دا خبره واوري نو ورته فرمایي چې غشوهم رحمتي دوی زما په رحمت کې را پټ کړي دومره الله تعالی په دې باندې خوشاليږي معاویه سیبوي چې وزل من د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حجره مبارک مخ ته ناسو حلقه و ذکر هم کاو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې کې راووتو به موږ ته ویل چې تاسو څه کوئ موږ ورته ویل چې الله رسوله موږ چې د الله تعالی حمد وایو درود وایو د الله تعالی د نعمتونو یاد کوو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته قسم راکړي چې تاسو امدا کوئ د امدې لپاره راټول شوی موږ ورته قسم وخوړو چې بالکل د الله رسول فقط د امدې لپاره راټول شوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویل چې تاسو خپه نشئ چې ما دا قسم د دې په خاطر درکړی چې زما باندې بدګماني و نه بلکې ولكنه اتاني جبريل فاخبرني ان الله عز وجل يباهي بكم الملائكه اوس جبريل ما تراغه او ما ته دې خبر راکړه چې داخله کوي چې الله تعالی په خپل ملائکه باندې د دوی د وجه نه فخر کوي خپل ملائکه ته وایي چې تاسو خو ویل چې انسان په پزمکه کې شر او فساد کوي نه انسانانو کې داسې خلک هم شته چې هغه په ذکر باندې په عبادت باندې راټولېږي فضائل او سفیان ابن عیینه مشهور صوفي علما دي هغه یو ځل ټول شپه په دې راډه کړو چې د الله تعالی د نعمتونو یاد کوو د الله تعالی د نعمتونو تذکرہ کوله سفیان به یو ویل او فضائل سبب بل ویل نو بهترین لار د الله تعالی د مینې د لاس راوړل دار چې د الله تعالی د بشمیر نعمتونو تذکرہ وشي پاره کې فکر وشي بل لار دا هم ده چې انسان هغه ځایونو ته چې یو قسم عبرت لري حاصل کیږي سفر ولري مثلا شفاخانی دي مثلا د یتیمانو اړوند چې کوم د یتیمانو روزنتونونه دي تعلیمي ادارې دي همدارنګه د فقیرانو د غریبانو خواته ورتګ په دې کې ډېر لوی خیر دی کله چې انسان د یتیمانو خواته لاړ شي په خپل حالت به شکر واسي کله چې انسان شفاخانو ته لاړ شي هغه څوک وګوري چې هغه غوږونه نه لري هغه سرونه نه لري هغه سترګې نه لري دا هغه په مختلفو مشکلات او امراض باندې خکیل دي هغه نیمه خپې شته نیمه نشته دا هغه نیمه لاسونه نشته نو هغه بیا په خپل وجود باندې شکر واسي او په همدې بنیاد به الله تعالی سره نږدې شي بل لاره دا هم ده چې د الله تعالی بار بار شکر ویسل شي ځکه چې الله تعالی په موږ تاسو چې څومره احسانات کړی دي هغه د شمیر نه وتی دي و ان تعدوا نعمت الله
لا تحصوها. کچې تاسو د الله تعالی د نعمتونو شمیر وکړئ تاسو شمیرلی نه شئ. نو بهترینه لار دا ده چې موږ تاسو د الله تعالی شکر وباسو، د الله تعالی حمد ووایو. د الله تعالی مناجات په ځانګړې توګه د شپې په دریمه برخه کې هم ډیر زیات مفید دی. نبی علیہ السلام فرمایي چې انسان چې الله تعالی ته ډیر نږدې هغه د شپې په دریمه حصه کې، حتی په ځینو روایتو کې راځي چې الله تعالی خپله د ځمکې اسمان ته رانږدې کېږي او بیا غږ کوي چې څوک داسې شته چې ما نه وغواړي، څوک حاجتمند شته چې ما نه څه حاجت وغواړي. نو مطلب په دغه وخت کې هم د الله تعالی مناجات ډیر زر قبلیږي، ډیر ښه قبلیږي. فضیل ابن عیاض یو ځل یو ملګري ته وایي چې الله تعالی په هر شپه کې د دنیا اسمان ته راکوزیږي، او بیا وایي چې هغه چا دروغ ویلي چې زما د محبت دعوه کوي خو کله چې شپه پرې راشي بس بیا ویده شي. هغه څوک دروغجن دی څوک چې زما د محبت دعوه کوي خو کله چې شپه پرې راشي بیا بس ویده شي. بیا فرمایي چې الیس کل حبیب یحب الخلوه بحبیبه. الله تعالی وایي چې آیا هر یو محبوب دا نه خوښي چې د خپل محبوب سره جدا شي؟ بیا وایي چې الله تعالی فرمایي چې خبردار زه اوس خپل محبوبینو ته راښکاره شویم. د دې شپې په وروستۍ برخه کې وایي چې زه اوس خپل محبوبینو ته راښکاره شویم، دوی چې ما نه څه غواړي زه به دوی ته ورکوم. او بل لار د الله تعالی هغه د مینې دا ده چې د الله تعالی مینه په خپلو کې سره عام د الله تعالی لپاره په خپلو کې سره مینه وکړو. حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې درې خوونه داسې دي چې په یو انسان کې پیدا شي هغه به د دې په مټ باندې د ایمان خوږوالی او خوند احساس کړي چې په هغې کې یو دا دی چې د الله تعالی او د الله تعالی د پیغمبر سره داسې مینه ولري چې د هیڅ چا سره هغسې مینه دی نه لري. او دویم خوی پکې دا دی چې ان یحب المرء چې د انسان سره فقط د الله د رضا په خاطر باندې مینه وکړي. او دریم خوی پکې دا دی چې کفر ته واپسي او کفر ته ورګرځېدل ور باندې داسې سخت دي لکه په اور کې چې ور باندې ورګرځېدل سخت دي. نورونو الله تعالی انسانان غوره ګرځولي دي، د انسانان سره ځانګړې مینه لري. او لکه مخکې مې چې ویله د دغه مینې غوښتنه دا ده چې انسان هم باید د الله تعالی سره ځانګړې مینه ولري. الله تعالی دې موږ تاسو توفیق راکړي چې دغه مینه لاسته راوړو. الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صلى الله تعالى عليه وسلم.